کله چې صلیبیانو د ظلم په جنگ کې ترکو له شکست ورکو نو دوی د دې ځای نه روان شو. د اناطولیه په عقبه کې د عیسایانو حکومت د حکومت دوی له لار ورکړه. په دې سره د صلیبي لښکر پیشقدمي کوله تر دې چې د شام سرحد انطاکیه ته راورسېدو. د ترکیو سردار یاغیسیان د انطاکیه گورنرو صلیبي لښکر د انطاکیه نه ګیره واچوله او دا د صلیبیانو دپاره یو داسې خطرناکه حمله وه نږدې وه چې صلیبیانو ته په دې ځای کې شکست میلاو شوی وی. لیکن دلته داسې ناشنا څه وشو چې هغه دوی ته د فتح لاره کولاو کړه. سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى. د انطاکیه ښار ډیر محفوظ دیوالونو والا ښار و. په دې حمله کول او د دې قبضه کول عیسایانو ته آسان کار نه و. دا قلعه په غر باندې جوړه شوې وه او د دې چاپیره یو مضبوط دیوال والی شوی و. چونکې دا قلعه په غر له پاسه وه او اوچت ځای باندې وه. د دې وجې نه لاندې به دښمن باندې په اسانۍ سره نظر لګېدی شو. د دې قلعې په شا باندې یو سیند هم بهیدو چې د هغې په ذریعې سره به امدادي سامان دوی ته ښه په اسانۍ سره میلاوېدی شو. ترک به همیشه په خپل دښمن باندې نظر ساتو. کله چې به هم صلیبیان غافله کېدل نو ترک به بهر ته راوتل او په دوی باندې به د غشو ګزارونه کول او بیا به تښتېدل. صلیبیانو د انطاکیه نه ګیره اچولې وه او ډېر پریشانه وو. محاصره ډېره اوږده شوه په دې باندې تر دې چې 1098 میلادي کال شروع شو. په دې لګیش دا محاصره به نور څومره اوږدېده. په دغه وخت کې اچانک د صلیبیانو رابطه یو داسې غدار سره وشوه چې هغه عیسایانو ته د انطاکیه قلعې دروازې کولاو کړي. دا سړی د فیروز په نوم باندې یادېږي په تاریخ کې. د باره کې ډېر معلومات نشته لیکن دومره معلومه ده چې دا مخکې یو عیسایي و او بیا وروسته مسلمان شوی و. دی په فوج کې داخل و او د قلعې باره کې پوره معلومات لرل. فیروز د عیسایانو سره پټه معاهده وکړله. په بدله کې صلیبیانو فیروز ته د ډېر مال دولت ورکولو پیشکش وکړو. دغه وخت کې صلیبیانو ته یو پریشان کن خبر راغی او خبر دا و چې د موصل حکمران کربوغه د خپل 15,000 لښکر سره روان دی. دې خبر د وجې نه صلیبیان ډېر پریشان شو او جلد از جلد قلعې فتح کولو لپاره کوششونه شروع کړل. صلیبیانو د فیروز سره رابطه وکړه. فیروز دوی ته د یو داسې دیوال باره کې خبر ورکړو چې هغه کمزوری و. په هغې باندې حمله کول اسان و. صلیبي فوجیان د رسۍ په ذریعې سره د دیوال دغه حصې ته وختل. فوراً یې په دغه دیوال باندې خپله جنډه ولګوله. صلیبیان په قلعه کې خواره شو او دروازې خپل فوج ته کولاو وکړه. کله چې ترکو د قلعې په دیوالونو باندې د صلیبیانو جنډې ولیدلې نو ویرېدل او شاته شو. په ښار کې موجود عیسایانو هم باغې ټولې دروازې کولاوې کړې. په ډېر لږ وخت کې صلیبي فوج په قلعه کې خور شو. په قلعه باندې د هغوی قبضه راغله. صلیبیانو په دې ښار کې ډېر قتل عام وکړو. لاشونه دومره ډېر مقدار کې پراته وو چې انسان چې په لاره باندې تېرېدو نو خامخا به د هغه قدمونه د انسانانو په جسدونو باندې له پاسه لګېدل. د قلعې ګورنر یاغیسیان په اس باندې سور شو. د قلعې نه راووتلو لیکن دې خپل اس نه وغورځېدو. یو ارمیني عیسایي دې وپېژندو او فوراً یې قتل کو. بالاخره هغه یاغیسیان کوم چې عیسایانو په خلاف باندې 8 میاشتو پورې مزاحمت کړی و ووژلی شو. د عیسایانو د قبضې نه تقریبا یو ورځ بعد کربوغه خپل لښکر سره انطاکیه قلعې ته راورسېدو. لیکن دغه وخت کې د کربوغه راتګ بالکل بې فایدې ثابت شو. کربوغه که چېرته یو ورځ مخکې راغلی وی نو شاید چې د کلي والو ته یې څه فایده رسولی وي. لیکن بهرحال کربوغه راورسېدو او هغه محاصره واچوله د انطاکیه نه. یو ورځ صلیبي لښکر د خپلې قلعې نه راووتلو او د کربوغه په لښکر باندې حمله وکړله. دا حمله ډېره اچانک وه. په دې سره د کربوغه لښکر ته شکست میلاو شو. هغه واپس موصل ته لاړو. لیکن صلیبي لښکر په دې ځای باندې ونه درېدو بلکې خپله پیشقدمي بیت المقدس طرف ته جاري وساتله تر دې چې دا صلیبي لښکر طرابلس ته راورسېدو. د طرابلس خلکو په اسانۍ سره بغیر د جنګ نه تسلیم شو. دغه شان طرابلس سره خواوشا نور ریشې ښارونه هم د عیسایانو په قبضه کې راغلل. په دې مقام کې عیسایانو ډېر ظلمونه وکړل په مسلمانانو باندې تر دې چې دوی دغه مسلمانانو غوښې خوړلې کوم چې دوی وژلي وو. دا داسې ناشنا ظلمونه وو چې د صلیبي لښکر مشران هم دې کار ته ډېر حیرانه وو. صلیبي لښکر بیت المقدس طرف ته رانږدې شو. په دغه وخت کې ډېر تبدیلي راغلې وه. مخکې بیت المقدس باندې د سلجوق حکومت و. کله چې سلجوق ډېر کمزوري شو نو په مصر کې فاطمیون کوم چې شیعاګانو حکومت و دوی په قدس باندې حمله وکړله او هغې خپل کنټرول کې واخیستو. نو اوس دې وخت کې د صلیبیانو مقابله په بیت المقدس کې د سلجوقو سره نه بلکې د فاطمیونو سره کېدو واله وه. د صلیبیانو لښکر ډېر په زور او شور سره بیت المقدس طرف ته ور روانو. په دې لښکر کې 1100 شهسوارانو 12,000 پیادل فوجیانو او بل طرف ته بیت المقدس حکمران افتخار الدوله سره ټول 15,000 فوجیانو. د دې کلي جغرافیه انداز ډېر برابر و. د ښار نه چاپیره 4 کیلومتره اوږد 50 فوټه دنګ او 10 فوټه پلن دیوالو. په دیوال باندې تیرانداز هم ناسو. بل طرف ته دیوال نه بلګه فاصله کې غټ خندق هم کنلی شوی. فاطمیانو سره 14 منجنیقي او اور وشتل ولا کیمیکل هم. د دې ښار نه بهر د اوبو چینی هم وي. فاطمیانو په دې کې زهر اچولي.
ډېری چینی داسې وي چې ښار ته نږدې وي او هغه هم د تیراندازو په نښه کې وي. که صلیبیانو د ښار نه بهر محاصره اچولې نو د جون هغه سختې ګرمۍ به هغوی ډېر کمزوري کړی وي. په ښار کې دنده هم ډېرې چینی موجود وي او دنده به خلکو ته اوبه هم په ډېر مقدار کې ملاوي دي. حفاظتي اقداماتو ته وګورو، د دې ښار فتح کول د عیسایانو لپاره ډېر ګران کار و. لیکن سوال دا دی چې د دې هر څه باوجود عیسایانو څنګه قبضه وکړله او بیت المقدس باندې. 1099 عیسوي کې صلیبي فوج د بیت المقدس نه 50 کیلومتر لري د رملي ښار ته راورسېدو. د صلیبیانو بیت المقدس منځ کې صرف یو ښار باقي پاتې و چې هغه رمله وه او صلیبیانو له برې باندې قبضه کول لازم و. صلیبیان یریدل چې دلته هم خلک ډېر مزاحمت کوي لکه څرنګه چې په انطاکیه کې خلکو کړی و. کله چې هغوی راورسېدل نو ډېر حیران شو چې رملي والا خلک ټول له کلي نه وتلي وو او د کلي دروازې عیسایانو ته کولاوي پرېښودې وي. صلیبیانو ته صرف یو ښار بغیر د جنګ نه میلاو نه شو، بلکې د دې سره هغوی ته د غنمو یوه غټه ذخیره هم په دې کې میلاو شوه. څو ورځې بعد صلیبیان دوباره روان شو بیت المقدس طرف ته. کله چې دوی بیت المقدس نه 22 کیلومتر لرې وو، په دغه ځای کې دوی سره د عیسایانو یو وفد میلاو شو کوم چې د بیت اللحم نه راغلی و. بیت اللحم د عیسایانو په نسبت باندې هغه ځای دی په کوم کې چې عیسی علیه السلام پیدایش شوی و. په دې ځای کې اوس یو غټ چرچ هم دی. صلیبیان د دې لښکر سره بیت اللحم ته راغلل او د بیت اللحم هغه علاقه هم د صلیبیانو په قبضه کې راغله. د بیت اللحم نه دوباره صلیبیان د بیت المقدس طرف ته ور روان شو. دغه وخت کې د بیت المقدس نه چاپیره ټولې علاقې د عیسایانو په کنټرول کې راغلي وي او دا ښار په منځ کې داسې پاتې و ګویا کې طبیعي دا په سمندر کې یوه جزیره ده. بالاخره صلیبیانو لښکر بیت المقدس ته راورسېدو او د هغې نه چاپیره ګیره واچوله. دا هغه ځای د کوم دپاره چې دوی د یورپ نه غټ مزلونه کړي وو او بالاخره دوی هغې ته راورسېدل. صلیبیانو بیت المقدس نه محاصره واچوله او جنګ شروع شو. کله چې محاصره اوږده شوه او صلیبیانو سره اوبه ختمې شوې نو هغوی د اوبو د حاصلولو دپاره کوششونه شروع کړل. بیت المقدس ښار سره نږدې یوه چینه وه. صلیبیان هغې ته ورغلل. کله چې دوی اوبو ته رانږدې شو نو په دیوالونو باندې ناست فاطمي فوجیانو په دوی باندې د غشو ګوزارونه شروع کړل. دې صلیبیانو به خپل ځان په ډالونو کې پټ کړی و او اوبو طرف ته ور روان و. دې سخت جنګ کې د صلیبیانو څه ملګري او څاروي وژلی شو او اوبو ته غوزار شو. دې وجې نه د اوبو هغه ځای کوم چې د صلیبیانو دپاره آخري امید و هغه ضایع شو او دا اوبه د څښلو دپاره قابلې پاتې نه شوي. صلیبیانو ته چې کله د اوبو مشکلات سیوا شو نو هغوی خواوشا د اوبو لټون شروع کړو. د ډېر محنت نه بعد دوی د خپل کیب نه 10 کیلومتر لرې اوبه میلاو شوي خو دا اوبه هم صفا نه وي بلکې تورې او ګنده اوبه وي. خو له دې باوجود صلیبیان به دلته راتلل او له دې ځای نه به یې دغه تورې او بدبودارې اوبه په مشکیزو کې راجمع کولې او وړلې به یې. د دې ډېر تکالیف او مشکلاتو ختمولو دپاره صلیبیانو په بیت المقدس باندې د جنوب او شمال له دواړو اطرافو نه حمله وکړله. دوی دیوالونو ته اندرپیانې کېښودې او په دیوالونو باندې د ختلو کوشش یې وکړو. لیکن صلیبیان په دې حمله کې ناکامه شو. په تاریخ کې راځي چې فاطمي فوجیانو به په دواړو لاسونو کې تورې چلولې او صلیبیانو به په یو لاس کې. بل فاطمي فوج ډېر تربیتي یافته او جنګ کې تکړه خلک وو او صلیبیان د دوی په نسبت باندې ډېر کمزوري وو. کله چې صلیبیان په دې حمله کې ناکامه شو نو د صلیبیانو مشر یو اجلاس منعقد کړو د مشورې لپاره. په دغه اجلاس کې د صلیبیانو مشر دا وویل تر څو پورې موږ د مضبوطې او کامیابي حملې لپاره حل نه وي تلاش کړی د هغې پورې به بل حمله نه کېږي. په دغه زمانه کې د یوې قلعې فتح کولو لپاره د منجنیقو نه علاوه 2 نورې اسلحې هم ډېر مشهورې وي. یو په هغه اسلحو کې ریم دی. ریم به داسې اسلحه وه چې دا به د ونې نه پرې کړی شوي یو مضبوطه تنه وه. د دې په یو سر باندې به یې تانبه ولې کړې وه او د دې دا سر به یې دومره تیز کړی و چې کله به دا یو دیوال یا یوې دروازې له راواچولی شو نو په هغې کې به یې د ډېر حده پورې دراړ پیدا کوو. د دې ریم لاندې به د لرګو نه جوړ کړی شوي ټیرونه هم لګېدلي وو او د هغې په مدد سره به د دې هر ځای ته نقل کول ډېر اسان و. دویمه اسلحه کوم چې په هغه زمانه کې ډېره مشهوره او استعمالېده د هغې نوم دی ټاور. دا به د غټ مینار په شکل باندې یو ټاور و او دې کې به مختلفې وړې وړې کمرې هم وي. دا ټاور به دومره دنګ و چې د قلعې دیوالونو نه به په دنګوالي کې سیوا و. د دې لاندې به د لرګو ټیرونه هم لګېدلي وو او په اسانۍ سره به دا د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدلی شو. کله چې به دا ټاور د قلعې دیوال ته ورنږدې شو د دې په سر کې به د لرګو یو غټه دروازه لګېدلې وه هغه به کولاو شوه او د هغې ولنی سر به په دیوال باندې کېښودلی شو. په دې سر به یو لار او پل جوړ شو قلعې طرف ته او قلعې ته ورداخلېدل به اسان شو فوجیانو ته. نو صلیبیانو مراجمه شو د دې دواړو اسلحو په جوړولو باندې فیصله وکړله. د دې اسلحې جوړولو دپاره صلیبیانو ته د ونو ضرورت په ډېر مقدار کې. په دې کار کې صلیبیانو سره مدد هغه عیسایانو وکړو کوم چې د دې خواوشا علاقو اوسېدونکي وو. دې مقامي عیسایانو صلیبیانو ته د داسې ځایونو باره کې معلومات ورکړل کوم کې چې د ونو ډېره ذخیره موجود وه. صلیبیان شروع شو دغه ځایونه به یې لرګي راوړل او د دې اسلحو په جوړولو باندې کار شروع شو. بالاخره صلیبیان په دې کار کې کامیاب شو او دا اسلحه تیاره شوه. صلیبیانو ټول اول د خندق په ډکولو باندې کار شروع کړو کوم چې د ښار نه چاپېره و او دا د دې لپاره چې د ټاور او د ریم په دې باندې په اسانۍ سره پار کړی شي. دې دوران کې صلیبیانو ته یو خبر میلاو شو. خبر دا و چې د ایټلی ریاست طرف نه د خوراکي سامانونو ډک جهازونه راولېږلی شو جاف علاقې ته. صلیبیانو یو غټه دسته ولېږله د دې سامانونو د راوړلو دپاره. په لاره کې د دې صلیبیانو د فاطمیانو د یوې دستې سره جنګ هم وشو خو دوی په هغې کې کامیاب شو. په کامیابۍ سره جاف علاقې ته ورسېدل. صلیبیانو ته سامانونه میلاو شو. دوی ډېر خوشحاله شو او ټوله شپه یو غټ جشن منع وکړو. کله چې سهار شو نو صلیبیانو وکتل چې د فاطمیانو فوجیان په بهري جهازونو کې راغلي دي او محاصره یې مچولې ده. صلیبیانو چې دا محاصره ورسه ولیدل نو ټول خلک وتښتېدل او جهازونه خالي پاتې شو. فاطمي فوجیانو
د جهازونه په خپل قبضه کې واغستل او واپس مصر طرف ته ور روان شو. بهر حال صلیبي فوجیان په دې افراتفری کې په سنس سامانونو وړلو کې کامیاب شو. صلیبیان دا سامانونه ویوړل په خپل لښکر کې تقسیم کړل. دغه وخت کې په صلیبي لښکر کې ډېر اختلافات په دې خبره وو چې بیت المقدس باندې د قبضې کولو نه بعد د دې ښار بادشاه به څوک وي. په لښکر کې موجود هر سردار او هر شاهزاده دا غوښتله چې زه د دې ښار بادشاه شم. د صلیبیانو په هر میټینګ کې به په دې خبرو باندې بحث کېدلو. بل طرف ته په صلیبي لښکر کې موجود پادریانو به دا خبره کوله چې دا معزز ښار دی او د دې کنټرول هم دغه خلکو په لاس کې پکار دی کوم چې په ځمکه باندې د خلکو نمایندګي کوي یعنی پوپ. بهرحال د غټې حملې د تیارۍ پورې داسې غټ جنګ ونه شو چې کله به د صلیبیانو په لاس باندې مسلمانان ورتلل هغه به د قلعې دیوالونو مخامخ وژل او خندق ته به غزارل او دغه شانکار به په قلعه کې موجود فاطمیینو هم کوو. بالاخره 14 جولای 1099 عیسوي کې عیسایانو د بیت المقدس په ښار باندې غټه حمله وکړه د شمال او جنوب د دواړو اطرافونه. لیکن آیا دوی په دې حمله کې کامیاب شو کنه دا به تاسو بیان کو لیکن پر روانه ویډیو کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.